د امریکا ولسمشر ټرمپ ته د کریکټ غم ورغی چې ملګرو ټرمپ ولې د کریکټ په غم اخته شو په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکو. هیله ده دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ، لایک او زموږ ګرانټي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. سلام او مینه مو منئ، هیله ده ټول راته ښه او صحتمند وئ. د هند لومړی وزیر نریندرا مودي پلرنی ایالت ګجرات په احمد آباد کې د کریکټ تر ټولو ستر لوبغالی جوړ شوی دی، خو د پرانیستې لپاره اوس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تمه دی. د هند کریکټ بورډ یا BCCI مشر ګنګولي هم د دغه ستر کریکټ لوبغالي په اړه خپل تاثیرات وړاندې کړي دي. احمد آباد ښار چې د سردار پټیل لوبغالی دی چې د موټرا په نوم هم یادول کیږي، اوس د نړۍ تر ټولو ستر کریکټ لوبغالی دی. مخکې په دې لوبغالي کې 54,000 تماشچیان ځایدل، خو اوس د 1-2 زیات شوي دي چې اوس په دې لوبغالي کې 110,000 کسانو د ځایدو ځای جوړ شوی دی. د دې لوبغالي د انځورونو په لیدونه یوازې دا چې کریکټ مینوال ورته حیرانه ول، بلکې د کریکټ لوبغاړي هم د دې لوبغالي په لیدو خوشحاله دي. اوس د هند کریکټ بورډ مشر ګنګولي هم د سردار پټیل لوبغالي په اړه خپل نظر وړاندې کړی دی چې دغه لوبغالي د پرانیستې لپاره د امریکا ولسمشر ټرمپ په تمه دی. ګنګولي په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې احمد آباد د دې لوی او ښایسته لوبغالي په لیدو ډېر خوشحاله یم. په دې لوبغالي کې د لوبغاړو د لوبډلمشر په حیث ما ډېر یادونه پراته دي چې اوس د زرګونو خلکو کوربه‌توب وړتیا لري. اوس 24مه نیټې پورې نور صبر نشم کولی. د هند کریکټ بورډ تېره ورځ د موټرا لوبغالي چې د نړیوالو تر ټولو ستر کریکټ لوبغالی دی انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل. د یادولو ده چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د فبرورۍ په 24 او 25 نیټه د هند په سفر راځي او هغه به د احمد آباد د دغه ستر کریکټ لوبغالي پرانیسته هم وکړي.